دردونکې حالت دی د شاپورزدران په راتګ سره د ټولو افغان اتلانو د کرکټ بورډ مسؤلینو او ملي لوبغاړو نبي راشد د ټولو په سترګو کې اوښکې دي. تاسو دغه ویډیو وګورئ، هېڅکله هم شاپورزدران به هېواد ته رارسېږي. دا هم الوتکه ده چې کله هوایي ډګر ته راورسېده نو ټول لوبغاړي هم په ژړا شوه او یو سخت دردونکی حالت دی. شاپورزدران د افغانستان نه هېرېدونکي اتل وو چې ټوله نړۍ بیا هم د کرکټ نړۍ په ویر کړې ده او خدای تعالی دې جنتونه بیا هم په نصیب کړي. کرکټ بورډ هم ورته تدابیر نیولي دي. د شاپورزدران لپاره یې ځانګړی موټر هم په نظر کې نیولی دی او تر دې ځایه پورې ورته رارسولی ده او سبا بیا له خیره سره جنازه کیږي په سهار 10 بجو باندې.